باد د پلو له مخه یوسه چې ګلابي مخ دې په سترګو ووینمه خټکی د کو په مخ راکېږده جنکو په منځ کې دلته ناسته یم په سور سالو کې ګناه نشته ګناه جنۍ کې ده چې لنګه بنده ځي مسافر مې زړه نری کړ مسافر مې زړه نری کړ چې تش وطن را یادوم ژړا راځي نه مسافري په بېغمي کړه مسافري په بېغمي کړه زه پښتنه یم نامه دې نسته یم که په سپین ګوري یې را نه کړې سبا ته یو ډلې تور سرې درلېږمه پلار مې بله جرګه وکړه که درې نه کړم په رضا در سره ځمه د غرغرې میدان ته راشه سبا مې ستا په تهمتدار ته خېژوینه وایي خاونده ټوله مې ترې زار کړل زما په سر یې خندوې منلې دینه په خوله به جنګ در سره وکړم په خوله به جنګ در سره وکړم د زړه کوڅې به درنه ولې بېلومه په خوله به جنګ در سره وکړم د سترګو لاندې به زارۍ درته کوم بنګړو ته شړنګ ورکه جانانه بنګړو ته شړنګ ورکه جانانه له لرې ځایه مسافر راغلی یمه بنګړي مې ستا د لاسه مات شول بنګړي مې ستا د لاسه مات شول که نارینه یې اوس مې ډک کړه مړوندونه د سپینې خولې قیمت دې وایه د سپینې خولې قیمت دې وایه که سر پې درکړم باقیدار به څومره یمه د سپینې خولې واکمې د تا ده د تورو سترګو غلامي به دې کومه سترګې په چل غړوه یاره دنیا هوښیاره د رسوا نه شو مینه وایي سترګې وهل مې درته زده کړل اوس راته ښایه د بنو اشارتونه کوڅه کې ودرېږه شیرینې په مازدیګر کې به ضرور هلته درځمه که دې یاري را سره وکړه کوڅه کې کښته پورته مه ځه څوک به خبر شي رسوا به شو مینه وایي که دې یاري را سره وکړه وایي که دې یاري را سره وکړه له غزني جانه به بنګړي درته راوړمه زما یارۍ ته به ټینګ نه شي زما یارۍ ته به ټینګ نه شي زه د روپۍ بنګړي د ورځې ماتومه د سپینه خوله مې دې پر هر کړو زه به بخیلي مور ته څه ځواب کومه مور ته دې داسې ځواب وایه زه له مانګۍ سره ګودر ته ولوېدمه مور به مې داسې راته وایي منګې مې منګې دې رو په خوله دې راوړه پرهرونه هغې باندې خپله پوهېږي نو دې ټکۍ معنا مې راکړه ولې یوه مغانې دوه مشکلې دینه د دې ټکۍ معنا دې واخله جلۍ یوه یارانې دوه نیولې دي نه که دیدن کړې ګودر ته راشه زه به منګی پر لیمو درکومه د ګودر غاړه ورته نیسه زما جانان به په دې لار راشي مینه وایي سترګې راواړوه جانانه سترګې راواړوه جانانه وژنې مې څه له هم پخوا وژلې یمه سترګو ته سترګې ناروا دي په ماروا دي چې مین در باندې یمه د دې مصرې ځواب مې راکړه د دې مصرې ځواب مې راکړه کور مې د سیند په غاړه دی له تندې مرمه دې مصري ځواب مې دا دی څوک چې مین شي همیشه به کمزوري نه
په دیوال نیمه راښکاره شه په دیوال نیمه راښکاره شه په دروازه د ورور ولاړ ده په تا پیدا ده ورک دې د کور کلي یاري شي ځلې خان دې په دیوال وسله تر خمارو سترګو دې جار شم چې بند په بند یې اړوې رنځور دې کړمه کوتل ته ځم راپسې راشه منګی مې دروند دی نری ملا ماتوي که به زما په دعا کېږي که به زما په دعا کېږي رښتې باچا کړه چې سلام درته درځمه وایي پاچاهي تخت مې په کار نه دی پاچاهي تخت مې په کار نه دی بخت مې په کار دی چې مدام را سره وینه وایي که ته باچا یې زه وزیره که ته باچا یې زه وزیره شاهي ماڼۍ ته به جوړه در سره ځمه او د آخري مصرۍ به دا وي د آخري مصرۍ به دا وي خدای دې پوره کړي د مینو ارمانونه